نن سبا څومره هم چې الکان دي ینګ جنریشن دي او دا سپینګری تنګي بوډاګان تنګي د شیخ صاحب دا بیان اوري ډیر قیمتي بیان کړی دی تاسو موږ ټیم نه ځکو دا بیان اورو شیخ صاحب کړی دی راځي چې ټولي په شریکه باندې وورو او چې کم ځوان په ځوانۍ کې د سپینګرو توهین کوي بې قدري کوي مسخره ټوکې خندنۍ بېعزتي الله به د دې بېعزتي په سپو په زناورو باندې وکړي او داسې شوې ده کما تدینو تدانې چې نن دې څنګه وکړه چا چې د سپینګرو قدر کړی دی نن چې سپینګیری شو خلک یې قدر کوي داسې نه چې د هغوی پورې ملنډې ووهلی شي یا یې دماغو کار پرېښی دی د دې موبایلو د لاسه خلکو سپینګیري هم نه دي معاف کړي موبایل یې ورته نیولی د هغه کنځلې ریکارډ کوي خو دماغ کار نه کوي چې د هغه دماغو کار کولی ولې به یې کنځلې کولی د سپینګیرو په کنځلو د هغوی په افلتو باندې خلک لګیا دي ویډیوګانې جوړوي خپلې چینلې او پیجونه پې مخکې کوي او خلک پې خندي دا د کومې معاشرې سپینګیري دي دا د امت مسلمه سپینګیري رسول الله علیه السلام هغه سپینګیري په باره کې ابوبکر ته وویل چې دا بوډا به د کور کې پرېښی وی زه به ورغلی وی چې لا کلمې هم نه ده ویلې لا مسلمان شوی هم نه دی نو داسې نه ده چې د خپل سپینګیري قدر به کوو نه هغه سپینګیري خپل او پردی دا دواړه زموږ خپل د پردي سپینګیري بس چې په ګیره کې سپین لګېدلي دي احترام یې وکړو ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې څوک هم سپینګیري تنګوي بوډاګان تنګوي نو د هغوی باره کې بیان و دا بیان تاسو وکتلو دغه شان اهم او قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ ملاویږو تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکوي اجازت السلام علیکم ورحمت الله